الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. له الله غژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات تنظیم کړی دي بل هیڅ خدای نشته. هغه نوې دي کیږي او نه پریشانی پر راځي. پس مکه او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي. څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه اجازه پرته سپارښت وکړي شي. څه چې د بندگانو په وړاندې دي پر هغه هم خبر ده او څه چې له هغه نه پټ دي پر هغه هم خبر ده. او د هغه معلوماتو نه هیڅ شی د هغه په ادراک کې نشي ایثارېدلی مګر دا چې د کوم شی علم ورکول هغه په خپل وغواړي. د هغه حکومت پر اسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغه ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی. یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی.